تاسو ته پته دی چې ما پروګرام سٹارټ کړی دی ژوند د مسافرانو په باره کې پروګرام کوم سٹارټ کړی تیر پروګرامونه هم تاسو سره مې شیر کړي نن داسې دیرې کې پروګرام دی د ژوند د مسافرانو والا چې د هنګو در سامان سره تعلق ساتي دا غونډ څومره ما یوه طرف ته مشران ناست دي بل طرف ته مشران ناست دي کشران هم پکې ناست دي او ډېر د خوشحالي والا مقام دی ډېر خوشحال یم چې یاره پښتانه یوه ځای ته راجمع شوي و دنیا ته یو پرامن میسج ورکوي چې موږ پښتانه پرامن یو او دې کې په کسانو نه تپوس هم کوم چې ژوند څنګه تېرېږي او وخت څنګه تېرېږي او پاکستان کې څه کوم نوي ځوانان دي هغو ته څه میسج ورکوي او موږ سره یو ډېر اهم شخصیت هم موجود دی چې هغه به تاسو سره خپله تعارف کوي چې تعارف محتاجه نه دی او زه یې پرسنلي پېژنم خو زه غواړم چې هغه په خپلې خولې باندې تاسو ته وینا کړي حاجي صاحب ډېره مننه کوم تاسو موږ ته ټایم راکړ دومره قیمتي ټایم راکړ تاسو د اسحاق خان پېج ته ټایم ورکړ دا زه تاسو ډېر ډېر شکریه ادا کوم د کسانو ته ویل تاسو خوږ نوم سړي ډېره مننه الله د خوشحاله وساته ایمان ما ملک رحمان بنګش زه د الین اوسېدونکی یم ماشاءالله نن مو د الین کې تنویر خان او داود خان ډېرې ته راغلي وو دو مو انوایټ کړي وو ټول ملګري دوستان یې راغونډ کړي دي مو راجمع شوي وو زه تنویر خان داود خان ډېر مشهور یم ډېره مننه الله مو خوشحاله سر جی تاسو بیسیکلی تعلق کومې علاقې سره ساتو او امارات کې څومره ټایم وشو زه د درسماندو کلیو او بیم درسماندو کې مو یو وړوغنې کله ده هغه نما ده مامو بانډا او ډېر ښایسته کله ده ماشاءالله هغه کې مو ټول یو فیملي ملک فیملي ماشاءالله او ذاته نه زه لکه بنګش یم او فیملی نیم مو نماده مطلب ملک فیملی ماشاءالله او کوم نه بنګش یم ماشاءالله او په اماراتو کې تقریبا زه سن 78 نه مطلب دې مشتا یم ماشاءالله سن 78 ډېر کافي ایکسپیرینس دی او الحمدلله زه په آنلاین کې پاتې کېږم زه د بنګشو قوم ما خدمت کړې بلکې بنګش قوم نه مطلب ټول پاکستان کمیونټي مخکې مو بنګش قوم مو مطلب ابوظبي الین ټول زه الین کې مشر وم بیا هغه نه بعد اوس مو مطلب چې د سماندو قوم مطلب هغه جوړ شو اتحاد جوړ شو بنګش قوم مطلب ختم شو څو وجوهات وجنه لیکن الحمدلله اوس بنګش قوم معجزات کوي قادر ماشاء او هغه زه مشر یم او هغه نه علاوه مطلب چې په الین کې پاکستان کمیونټي زه مشر الحمدلله څومره مطلب اکټیویټي کېږي ما دا نه کتري چې دا پنجابی ده دا سندای ده دا پښتون ده دا بلوچای ده ما د ټول قوم خدمت کړې ده ټول پاکستان خدمت کړې ده پاکستان کمیونټي ان شاء الله مخکې ما کړی اوس به بیا کوم او بیا به کوم ان شاء الله ډېره مننه وکیل تاسو ته واورېد دې نه ایکسپیکټ کېږي داسې چې هر یو سړي لپاره دا پکار دی چې کوم سړي کې ټیلنټ وي هغه د خپلې علاقې بیا د اول د خپلې علاقې خدمت کول پکار دي بیا اورال ټول خدمت پکار دي نو تاسو د ملک صاحب خبرې واورېدې چې هغه خدمات څه پټه نه دي خپلې علاقې والا خلک یې هم پېژني زه یې پرسنلي پېژنم هغه کوم خدمات دي هغه تاسو تاثرات واورېدو زه د نه یو تپوس کوم وړوکی ونې چې زمونږ کل نوی کل نوجوانان دي نن سبا راکټه کېږي د چا پلار دلته دوبۍ کې دی چا تره دلته دوبۍ کې دی هغو دا کوشش کوي چې که ما مثل تعلیم نه وي کړی زه کېدای شي تکلیف کې وم د یو کس زه تکلیف کې وم خیر دی که دا بقای ما کور والا راحت کې وي خیر دی که زه تکلیف کې راوم تا ته پته دی کې څومره تکلیفونه دي خو زما بچی تعلیم وي هغو دپاره ته د ستا ښکلې خبرې او ستا ښکلې زبان سم میسج ورته ورکړه زه دا میسج کوم پښتنو ته ټول پښتنو ته که هغه لر وي که بر وي لر و بر مطلب یو صرف پاکستان نه لر و بر ټول پښتنو ته میسج یو وخت ورو یو وخت مخ ورو لیکن خپلو بچو باندې خطر یې په دې تعلیم نه بغیر مطلب څه بالکل مو مطلب چې نه محکوم نه پښتون قوم ډېر بدل قوم ده ښایسته قوم ده دلیر قوم ده هوښیار قوم ده لیکن افسوس دا دی چې موږ سره تعلیم نشته او بیا داسې کسان ورګشته چې موږ ماحول داسې په خپل کلي وطن کې
پړه لیکه خلک به مترې هغه کېږي بالکل دا خبر به صحیح دی. په زه ټولو پښتنو ته خواست کوم چې پلیز خپل وچو باندې ښه تعلیم وکړو. ما خپله الحمدلله خپل وچو باندې ښه تعلیمونه مو کړي. ما بچي دیدو کې پیدا شوي دي. اے لیول دیدو نه کړی، ګریجویشن مترې په یو کې نه کړی، انګلینډ نه کړی. ماشاءالله ماشاءالله. ما هغه بچی دا الحمدلله هغه باندې ما تعلیم کړی. حالانکه موږ په مشرق کې ښځو باندې تعلیمونه نه کوي، لیکن ما په خپلې بچې باندې تعلیم کړی ده. هغې نه مو ډاکټر جوړ کړی. الحمدلله هغه اوس ډاکټره ده. موږ ته ډېره فخر خبره لري، خاص کر پښتون کمیونټي ته. او زه خپل همګو ضلع د مونږ زه هر یو ویډیو حاجي صاحب ته ملک صاحب ته ما ویډیو کته زه هر یو ویډیو کې دا ژړا کوم چې دا مرداباد زنده‌باد نه کینو تعلیم ته توجه وکړو، تعلیم ته توجه وکړو. ما ته ډېره فخر محسوسېږي چې تا بچی ډاکټر دی د همګو ضلع والا پسمند علاقې طرف نه بیا د سمانونه بیا موږ سره اټیچ ونه. بالکل. او زه تا ته په دې کوم تا خبرې وکړې وړو مې دې تا ته د خیرج تسلیم پیش کوم. ډېره مننه ټیم راکونې او موږ نور کسانو سره مو تاسو وګورئ تاسو چې خپل نوم دې سره مصطفی به کوم سره تعلق ساتي؟ سیم نه کلی وړو کلی مامو باندې مامو باندې. او په دې وخت باندې جواب چرته کې تعلیم دی یا جواب سلسله کې لګي خو ناس ته امارات کې نه زه اصلي کې زه یوګه کې وم. یوګه کې ماشاءالله. کینیډا کې اوس ماشاءالله. تاسو کینیډا ولا نېشنل ټیم بیا؟ نه کینیډا نېشنل ټیم نشته، یوګه ولا. ها ماشاءالله. بس یو خبره دی دا موږ ته ډېره فخر خبره ده. او سال ته جواب په سلسله کې خپل ګاډو موډ ولا ګاډو بزنس دی. سم میسج ورکړي بالخصوص پاکستان ولا خلکو ته ودلته امارات کې ټیم تیری وو تاسو میسج ورکړي دا څوره خپل پروګرام نن جوړ شوی ټول پښتني وځه ترجمه شوی بیا مو هم ګویل کې ولې زه ډېر خوشاله یم. کلام تاسو خوشالي نه څه ډېر خوشاله یم سره خیر زه ټول خپل سره سره ملاقات وشي. الله سبحانه سپارو بعد ملاقات. اوه ماشاءالله. الله سبحانه سپارو بعد مسج دا ورکوم سره ټول پښتنو لکه څنګه ملک صاحب زمان صاحب څنګه وویل سره اول په تعلیم ضرورت ده ضروري ده نو پښتنو کمیونټي کې او ټول نه غاټ شای سکل ډېر زیات لازم شاید غاټ شای د پښتنو لپاره هغه د ارز تاسو کوم ملک سي دی هغه زلوغا ډېر مهمه ده. هغه انګلیش وی او عربي وی او اردو وی سارو شي بني سره کوم نستم وی هم ټولونه مین مهم شاید اخلاق دا زیات پوری خبره وکړه. لغه او اخلاق داسې سړي کې کنه لکه تعلیم د نوی یا کنه اخلاق او لغات په بیا وخت کوي شي بس اوس کته سکیلم د سره هغه اوسې چې بیا سونی پاره. ډېره مننه ډېره شکریه خدای خوشاله وبات ستا بس ته مل مې د مونږه ان شاء الله دوه تامل مستی کړی او مو تم ټیم راکې چې مونږ ستاسو هغه وکړو من مستی وکړو ځکه زموږ زیلې ولې یو به تورا سټرګل کې ژوندۍ کې. ډېره مننه. ډېره مو سره بل ورور دی تاسو کسو ټیم په ټیم ټول تاسو کوم د ژوند د مسافرۍ په ژوند باندې تعلیم باندې او خپل علاقې باندې خپل خبرې شروع دي د خپل پښتنو خپل تاثیرات تاسو سره مو د حکوم د شیر کوم او تاسو د غوښ په زبانه مو سره بل ورور سره لري ورجنه. ډېره مننه ټیم راکونې سنوم درې او کني لکه سره تعلق ساتي. زمانم فواد کوم دا مامو باندې ولې ماشاءالله لکه ټول مامو باندې ولې یو فیم لري ملک فیم لري مې نه ما د نور خلکو اور د زشان به لري ماشاءالله ډېر زبردست دی. ملک شي بچی دی او ملک شي پهلا انټرویو کې ملک شي بچی دی زشان به. ډېره مننه ډېره شکریا ده کوم تاسو والد محترم صاحب خبرې وکړي او مو دا غواړم چې تم پکې خپل کومنټ شریک کړئ. څه ټیم څومره ټیم دلته شو غالبا ځین څه پیدا وکړل زه الحمدلله مطلب څنګه زما والد صاحب خبرو ته زموږ پیدا هم دلته شي لوی هم دلته شي تعلیمونه هر څه موږ دلته کوو. ماشاءالله ماشاءالله. تقریبا د زندګۍ 30 سال عمر دا ټول 30 سال دلته دی. افغانستان ته کال کې دوه کاله کې دوه کې دا والد صاحب ته کشر لایي تو والد صاحب مشر لایي ماشاءالله. دې څه راز دی؟ بس دې راز ده ګیره سره دا ګیره نه نور هم نه ګیره نه والد صاحب مشر لایي د څه نیز زره بل وتر ته وکړه. ګیره سره شي هر انسان د مشر لایي. نه ماشاءالله ډېر ښه لګیږي واسه جامع کې دا حضور صلی الله علیه وسلم سنت دي دا هم د پر پګار دي ټول مسلمانانو پګار دي دا سنت پرېږدي او بس الله دې موږ ته توفیق راکړي.
تا دلته ټیم تیر کړی دی د کلچر سره او پښتون کلچر هم درته پته ښکاري نو تا دلته هم تعلیم وکړو پاکستان کې تعلیم وکړو ځکه تعلیم کې څه فرق دی او خاص کر کې زه دا خبره ډېره کوم درد دی سره د زړه کې زړه سره درد دی زمونږ څومره نوجوانان دي زه له هنګو بیا ټول پښتنو ته څه میسج ورکوي په دې د خپل د 30 سال ایکسپیرینس یاره زه دا اول خبره دا کوم چې څنګه زما والد سے ویل نو تعلیم ډېر ضروري ده نو تعلیم نر او ښځې ادوو ته ضروري ده څنګه انګلیش یو مثال ده چې یاره یو نر باندې تا تعلیم دسیو کو یو انسان نر باندې دا تعلیم ورکړو داسې دا یو فرد باندې تعلیم ورکړو او په یو ښځې باندې چې تا تعلیم وکړو داسې روغ نسل باندې دا تعلیم ورکړو د ښځو باندې تعلیم ډېر ضروري ده زموږ دین دا حکم کوي تعلیم نر ښځې باندې دواړه باندې ضروري بېشکه بل د موږ معاشرې کې پښتون معاشرې کې مطلب نن سبا تمیز طریقه اخلاقیات دغه ډېر ورته دي د مشرانو عزت د کشرانو د ښځې نر مطلب دغه شیان په کار دغه ده چې نن سبا ځوانان مطلب څومره دي دا د مشرانو محفلو کې زیات نه زیات وخت تېرولی سي مشرانو محفل کې چې کله وخت تېروي انسان د اخلاقیات او تمیز طور طریقې دغه ډېر برداشت دغه شیان ډېر ضروري او بیسیکلی د مونږ کوم وختنی مشران دي هغو کلچر د مونږ پښتنو څنګه توري کړي دي هغه پته لګي بالکل او خپل هیستوري خپل کلچر مثال کسب کې خیال هم نشي او خپل کلچر او چې کوم څنګه انسان دا خپل جړ هغه معلومان ډېر ضروري ده که دنیا کې هر ځای ته لاړ شي او خپل د کومې خاورې هغه ډېر ضروري ده چې انسان هغه نه او هغه مونږ پاکستان خو داسې دی چې مونږ خاوره دی او مونږ مور دی بالکل قدر هم پکار دی او کلچر یې روان دی پکار انسان عزت او چېرته لاړ شي خپل هغه نه خبر وي خپل کلي وطن خپل ژبې نه په دې کې انسان بل سړي ته هم خیال شي او په دې کې انسان عزت هم وي چې ته خلکو سره تعارف کوي ته ویلی شي یاره د دې ځای نه زما دا کلتور دی دغه کلچر طور طریقې دي ډېره مننه وروره ډېر ښکلې انفارمیشن زیشان به وکي تاسو به د ویډیو مکمل غواړم چې ویم ګورو او شیر یې کو لکه زیشان به کوم قسم ته خبر وکړي نو تاسو دینه یو غیر تعلیم یافته سړی او تعلیم یافته سړی بیا تاسو خپله کمپیریز وکړو چې څومره فرق دی او ښه تربیت والدین او د خپلې فیملي والا او انشاءالله وقتا به وقتا موږ نورو کسانو سره به هم تپوس کوم او موږ سره اوسو حاجي صاحب دا کسان څومره کسان ته وګوري او څه پیغام ورکوي مسافري په حوالې سره او پاکستان کې څومره مو خلک دي هغو ته څه ځواب لري بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډېره مننه ساق بھائی زه ملک سرفراز یم او د سامانو ایریا سره ساتم محمود باندې یم زه دا هغه خبره کوم چې لکه 22 سال مو یو کې وشول 22 سال نه د کفي نو دې کې مخکې زموږ څومره پښتانه به راتللو هغو بل کار نه کولو همدا ډېروروي دی به خسته دی بس لینساس پې واغوستو ډېکټۍ به یې کولی نو پښتون سړی هم داسې جاب کې نه هغه تله چې ګورنمنټ جاب کې وي یا پټرول کې یا هر ډپارټ کې نن ماشاءالله څو پښتانه عرض کې دي او موږ دا غواړو چې یاره پاکستان کې پهله مو امن غواړو بیا اخلاق او بل مخکې ساده خلکو د ښځو باندې به تعلیم نه کولو هغه یې مونږ ډېره غټه کمزورۍ وه نن ماشاءالله څو تعلیم شروع ده او ښه قابل خلک هم پکې شته اوس ورکې ډاکټران هم جوړ شولو ډاکټر هم پکې شته دي انګور ضلع کې انشاءالله څو ډېر ډاکټران هم شته ډېر ډاکټر یې شته دي خو موږ دغه هغه کې یو څه موږ ته سهولت نشته سهولت دا چې هسپتال شته ډاکټران نشته روډونو مسله ده بجلی ده ګیس ده او ګیس ته موږ علاقې کې وتلی موږ ته خپل حق نه میلوي نو موږ د دینه پیسې سو په هغه باندې هر څه کوو سلنډر یې خلو خرچې هم کوو تعلیمونه په بچی کوو هر شی کوو نو موږ پاکستان ګورنمنټ ته د امبو ځلي مشرانو ته دا غږ کوو چې تاسو داسې کار وکړو چې تاسو نه ټول خلک راضي وي که هغه هر هغه وي ګیس وي بجلی وي هر څه وي او ورسره امن نو نن امبو ځلې کې بنګش کوم والا پولیس کې نشته ډپارټ کې ټول د خټوکو دغه ایریا والا دي اوس
اوس هغه روان دي کې ورکې اوس ورکې ان شاء الله روان دي څه ورکې پولیس کې باوي آر ډپارټ کې باوي ان شاء الله دا جواب د دیو د امبوز دی ولا تا ټول ایمینی جوړ شي دي او په څو سہولت جوړ خپل لکه لپاره فوکس خپل لکه لپاره ویل څه ورته وخت ده او ورته مطابق پرونه خاوه کنه به څه خلک خوشو یو شي سړی الیکشن ته روډ وي څه کول نشي نو دا خو دې چکو جوړې ته دا حکم جوړې دا چې رمو ورته وکړای ورته وخت ډیر کوي څنګه الکټي کې کور ور کول شي خدمات کول شي رګیدال شي خپل حق وختل شي یو سړی خپل حق نشي وختل نغت ضرورت نه څنګه ایمینی جوړ شي یا د الیکشن ته وته کیا معنی نام کیا ہے؟ میرا نام عثمان سعید ہے. عثمان سعید. اور کہاں سے؟ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے. سیالکوٹ سے. ماشاء اللہ. وہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کتنا ٹیم کا ریلیشن شپ کا ہو؟ کیسے ان لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آلموسٹ زبیر بھائی سے اور بلال سے تقریباً 4-5 سال ہو گئے. 4-5 سال. ماشاء اللہ بہت بڑا رشتہ ہے. ہم لوگ اکٹھے ایک ہی کمپنی میں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. ماشاء اللہ خوشی ہوئی. بالکل بہت ایک سکون ملتا ہے جب ہم پاکستانی اکٹھے کام کرتے ہیں اور بالکل بھی ایسے نہیں لگتا کہ ہم لوگ پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں یا ایسے نہیں ہیں ایسے ہیں. ہم ایسے بھائیوں کی طرح کام کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح ان شاء اللہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے پٹھانوں کے بارے میں, پشتون کلچر کے بارے میں جو لوگوں نے دنیا کو اور پورے پاکستان میں ایک منفی پیغام دیا کہ پٹھان ایسا ہو ویسا, اس کے بارے میں آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ 5 سال ہو گیا, آپ اس میں خامی کیا ڈھونڈے ہوئے ہیں؟ پٹھانوں میں خامی تو کوئی بھی نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. میں آپ کے ساتھ کی طرح پٹھان ایک زندہ دل قوم ہے اور اگر پیچھے جائیں تھوڑا سا تو شاید میں بھی پٹھان ہی ہوں. صحیح بات ہے. بہت شکریہ. وہ کیسا ٹائم گزرے ان لوگوں کے ساتھ؟ الحمدللہ دل والے لوگ ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یعنی ہمیں کہیں پہ چھوڑا. حالانکہ جیسے بھی ہے اپنے ساتھ لے کے ہمیشہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. بالکل. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں منفی, اس کو کیا جواب دینے آپ؟ میرے لیے پٹھان کوئی بھی بندہ منفی نہیں ہے. یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. یہ آپ نے سنا کہ جو لوگ پازیٹیو میسیج دیتے ہیں یہ ایسا ہے, نگیٹو والا ہر وقت اس کا یہ ہے کہ پٹھان ایسا ہے, وہ پٹھان ایسا ہے. اور آپ نے اپنے منہ سے سنا یہ لوگ 5 سال ساتھ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, یہ بہت منہ ثبوت ہے. تو ہمارے پاس ایک اور بندہ بھی ہے. بھائی صاحب, آپ کا نام کیا ہے؟ عزیز الدین. آپ کہاں سے؟ گلگت بلوچستان. ماشاء اللہ, اتنا دور. اور کیسا ان لوگوں کے ساتھ کتنا عرصے سے آپ دوستی ہے وہ ایک ساتھ میں؟ تقریباً 3.5 سال ہوئے ہیں. 3.5 سال. 4 سال ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. کبھی ہم کو انوائٹ کرے گا گلگت؟ ضرور. ہاں ماشاء اللہ. وہ اکثر ایک فیس بک پہ ایک وہ چلتا ہے نا کہ ہم گلگت بلتستان چلیں گے, تو وہ ہر جگہ وہ چیز اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو آخر میں وہ قبرستان کو شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ دونوں مر گئے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے گلگت بلتستان تمہارے ساتھ جانا ہے. تو جتنے بھی دوست ہیں ہمارے کہتے تو ہیں, لیکن وہ جگہ ایسا پڑتا ہے کہ ان کو زیادہ اتنا ایکسیس نہیں ہے. نہیں, ہم انشاءاللہ آئیں گے. ہم تو اسی بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستانی بھائیوں کے لیے بالخصوصاً, اور جو آپ کا دوست ہے ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں؟ بس میسیج تو یہی ہے کہ شروع سے ایون میرا کلاس فیل ہوئے کہ پٹھان لڑکا تھا, تو میں اتنا ایجوکیشن میں اتنا قابل نہیں تھا, تو وہ ہمیشہ فرسٹ پوزیشن میں لیا کرتا تھا. تو اسی کے ساتھ شروع سے بڑھتے مجھے بھی عادت ہوئی کہ یار اچھا پڑھو. وہ آج ماشاء اللہ وہ ڈاکٹر ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں بھی رہا, تو میرا بھی ایک اچھا کوالیفیکیشن بنا. باقی ان کے ساتھ جو بھی زبیر ہیں, ابرار ہیں, نام سب کے ساتھ بہت اچھا ہے. بالکل بھائیوں کا جہاں ان کو ہماری مدد کرنی ہوتی ہے تو یہ لوگ ہم مدد ہیلپ کرتے ہیں. پٹھان میں نوازتے ہیں. بالکل, یہ دیکھیں ہمارے سامنے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ملګرو ته تاسو د گلگت بلتستان سره تعلق ساتي دا خبره واورېدې, دا ټولو کسانو له خبرې تاسو واورېدې, نو دې نه ثبوت کېږي داسې چې پښتون قوم یو پرامن قوم دی. او بیا خاص کر کې ځینې هنګوله خلک دغو سره هر قسم ته کلچر والا کسان ورسره دي, نو ځینې در سامان والا دغو ته کریډټ ورکوونکو ګور دي. سره ټول یوه ځای ته راغونډ کړي دي. نن سبا وخت کې دا راغونډول ډېر ګران کار دی. اوس زه ټولو د ډېرې والا ټولو مشرانو ډېره شکریه ادا کوم. زړګیه څه ویل غواړي؟ او نماز سره
مو نام انعام الله ده او کومې علاقې څخه تاسو در سامان علاقې نه ده ماشاءالله سوال جواب خپلو کشرانو ته همزولو ته کشرانو ته مو دا سوال پیغام ده زیاره تعلیم وکړي تعلیم ښه شی ده دې کې خو بس پښتون سره چې ډېر اوري ته زور کوي او که چا څه تعلیم وکړه نو هغه په سکولو باندې جواب ورته میلو شي بس مو دا کشرانو ته پیغام ده ډېره مننه ډېره شکریه دا تاسو ټولو خبرې واورېدلې او تاسو به د ویډیو خوښه شوي وي او ویډیو نه مو خوند خسته وي د مونږ انګوز ضلع والا دا ټول خلکو به دي کې دا تاسو مختلف کسانو خبرې تاثرات واورېدو امید ساتم د ویډیو خوښه شوي نن ویډیو سره خپل اسحاق خان ورور ته ورکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته